وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مرګري ډیر زیات پوښتنې کوي. نو زما دا میسج ټول غور سره واورئ. سبا ته ډیرو زیاتو ملکونو کې میاشت ولیدلی شوه. نو په هغه بنیاد باندې مونږ خپله د روژې د نیولو فیصله کړې، ځکه چې دا عبادت دی. او که اوس مونږ تاسو ته ګورنمنټ ووایي چې هلکه د مونځ ټیم نه دی داخل شوی او ټیم مونږ ښه وینو چې داخل دی، او ګورنمنټ راته وایي چې نه تاسو به د مازدیګر مونځ د ماښام کې کوئ، نو دا مونږ او تاسو تر شریعت درونه دا اتباع د حکومت بالکل هم نشته دی په دې کې. او دې کې دی اوس دا مسله چې کومه دی باندې علما ولاړ دي، او ډیر علما داسې علما دي چې د خلک په دې کې کنفیوز شي، هغه طرف ته علما دي دې خوا علما دي. نو دې باندې ځان پوه کوي چې دا مسله یقینا اختلافي ده. یو طرف ته جمهور علما دي، دا کوم کسان چې داوري زماره ګروپ کې علما مشته دي، قرام شته دي، لوی خلک پکې دي. غیب هم زما دا میسج اوري دي کې دوه قسمه خلک دي د علماو کې، مشران او اکابر زمونږ استاد سلف ونه. نو یو هغه علما دي چې زمونږ د قدوري نه نور الزاده که مختصر القدوري ده، که کنز ده، که شرح الوقایه ده، که هدایه ده، یعنی مطلب دغه متون د فقه چې کوم دي دغه چې راوالي دا ټول یا دغه شروع. نو هغه یو مسله راخستله چې لا عبرت الاختلاف المطالع، دا مسله د جمهور ده. د جمهور دې ته وایي چې علما سل راوالي، او د سل علماو کې 90 علما یو طرف ته کې د جمهور دي. دا 10 یا 15 یا د یعنی مطلب کم علما، ما تاسو ته مثال صرف پیش کو، کم علما دې طرف ته او ډیر علما غي طرف ته، چې کم طرف ته ډیر زیات علما یغي ته جمهور وایي. درې سلور امامان دي، درې یو خورال یو بل خورال، دا درې تر دریو ته جمهور وایي. دغه یو چې کم دی دغه یو به د جمهور نه بهر وي، دا چې کوم دی دا به شاذ وي یا به باز وي. نو دا چې کوم دی په دغه قول باندې راځي. نو دې کې د سلو کې د 90% فقهاو، د اکابرینو، د علماو، د مفتیانو دا غي دا فتوا ده چې د دنیا په هر ځای کې میاشت ولیدلی شي نو تاسو به روژه نیسئ او تاسو به اختر هم کوئ. او 10% علما په دې باندې ولاړ دي چې تاسو کله میاشت ووینئ نو میاش به د هر خار والا خپل میش ویني. کم خار لکه اوس مردان خار دی، چارسده خار دی، پیښور خار دی، ناغي وی چې نه داسې خارونه نه، بلاد بعیده. بلاد بعیده دی ته وی لکه لاهور مونږ او تاسو نه بلاد بعید دی، یا دا گجروالا وغیرہ وغیرہ، فیصل آباد دا بلاد بعیده دی، کراچی بلاد بعیده دا، کویټه بلاد بعیده دی. د دې زینه مثال په تور باندې چترال بلاد بعیده دی، یا سواد بلاد بعیده دی. نو داسې لري لري خارونه چې کوم دي دا بلاد بعیده دي. نو دغه 10% علما دا وایي چې د هر لري خار والا به د بل لري خار والا سره هغه سره روزه نه نیسي، دا غینه بغیر به روزه نیسي، خپل میاش به ویني. نو دا 10% علما دي دې طرف تر ملکونو ذکر نشته. ښا یو کتاب هم دانشته دی چې هغه کې بلاد بعیده دی. اوس مثال په تور بلاد بعیده په دی وجه دی اوس افغانستان بوالو، افغانستان کې چې میاشت ولیدلی شي او دلته تورخم کې د پاکستان حدودو کې اخوا اوس د غر نه اخوا روژه ده، د غر نه دی خوا روژه نه ده، دا کوم شریعت دی؟ نو دا بلاد بعیده کې نه راځي. غیبا څه وایي چې نه مونږه یو غر دی خوا میاشت نه ده لیدلی، او اخوا یو غر میاشت اخوا ولیدلی شوه، اوس به د هغې دپاره څه حکم وي؟ دا باډر باندې چې کوم خلک پراته وي هغې دپاره به کوم صورت پیدا کېږي؟ دغه علما به دې څه جواب کوي. او دویم دا چې کوم د نورو ممالکو کې چې کوم کې ولیدلی شي هغې سره چې په باډر باندې کوم ملکونه او په باډر باندې کوم کورونه پراته دي هغې به څه حکم وي؟ نو دې جواب څوک هم نشي درکولی. ښه دا علماو ته چې کېنه یو زړه ورته شین کړي هغې ته دا جواب نشي درکولی. او د ممالکو ذکر کم ځای کې راغلی دی. خو بهر کیف بلاد په بلادو باندې چې هر خار والا به ځان ته خپله میش ویني بلاد بعیدو کې، نو دغه مسله شته دی. دې باندې 5% یا 10% علما دي، 90% علما په دې دي چې د دنیا په هر ملک کې چې میاشت ولیدلی شي او د شپې د ورځې فرق نه وي، نو د میاشت د لیدلو خبر چې بل ځای ته ورسېږي نو هغه خبرېدونکي خلک چې کوم دي هغې به روژه هم نیسي، هغې به اختر هم کوي. اوس دا مسله ما تاسو ته قوي او په تفصیل سره مخې ته کېښودله. انشاءالله العزیز په دې کې به څوک هم اختلاف ونه کړي، او که څوک یې ومري انشاءالله العزیز هغې به دې پسې مطالعه وکړي چې یاره مفتي صاحب غلطه وویله که صحیح وویله. او دا نور ملګري چې کومه د عبادت شوقیان دي، نو که څوک هغه 10% پسې لاړه ملته علما دي، خدای دې وکړي چې هغې ګناهګار نه وي.
او که څوک د 90% پسې لاړه نو هغوی ته د عبادت دی سبا د روژې ورځ د روژې په ورځ باندې یره چې کوجی والله که هیڅ خوند کوي که ته وایې چې هلته روژه داخله ده خو زما حکومت اعلان نه دی کړی زه یې نه نیسمه نو دغه خلکو نه چې تپوس وکړي چې هسې دا ورځ چې د روژې ده او ته یې نه نیسې خورې خوند درکوي والله که هغې ته هم خوند ورکوي لهذا سبا ته ښه صحیح د روژې ورځ ده که حکومت پسې څوک لاړ یا دغه 10% زمونږ او ستاسې د دې ځینو علماو پسې لاړ شي هغې اتباع دغه شازو د بعضو علماو کوي نو امید دی چې ګناهګار به نه شي الله تعالی دې وکړي چې دا خلک ګناهګار نه وي الله تعالی دې بله ورځ ته د هغې روژه قبوله کړي خو زمونږ انشاءالله د روژې د نیولو اراده کړې ده پیشنوی به کوو که خیر سبا ته به روژه نیسو